tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د تیرو 2.5 لسیزو راهیسې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د نام نه ښکار دي د بیلابیلو سیمونو ځای ولسونو پر دویم او دریم ځل کډې وکړي دغه هر څه د سیمې د خلکو پر ژوند ډېرې بد اغیزې پرې باسلې او بیا په تیر هغه خلک چې د زیبا هنرونو یا له موسیقي سره یې تړاو درلودو د لا پسې ډېرو ستونزو سره مخ شول د وسلوالو فعالیتونه او پر موسیقي د بندیز لامل نه یوازې هنرمندانو خپل سیمې پرې خو دي ورسره پر دوی باندې دغه فشار هم واچول شو چې دوی د موسیقي سره خپل تړاو پرې کړي یو خو دغه ستونزې خو بیا په دې ورستیو کې ځنې هنرمندان دغه شانتي هم تر سترګو شول چې پر ځینو انقلابي سندرو ویلو باندې پر دوی باندې نه یوازې د دولت د لوري اړیزې وشوي ورسره دوی په بندیخانو کې هم واچول شول او پر دوی هغه دفعه ولګول شوي چې د ترهګرۍ پر پیښو کې کوم خلک کړوي پر هغه لګول کیږي دغه هر څه ته په کتو بیا هم د قبایلی سیمو هنرمندانو د هنر لمن نه د پرې خودلې او د خپل لوی ستونزو سره بیا هم د موسیقي سره خپل اړیکه نه پرې کړې د سویلي وزیرستان د مرکز وانه اوسیدونکو وتلی هنرمند شوکت عزیز په 2014 کال کې د موسیقي فعالیتونه پیل کړل دغه هر څه په داسې حال کې وو چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه ډیر وو او د سخت درزې عمله د موسیقي لپاره ځای را کم شو دوی د خپل ژوند او د سیمې د پرخودو په اړه وایي د یو هنرمند لپاره بشکه په ټول پښتون وطن کې مشکلات زیات دي خو بیا کا قبایلی سیمه مونږ یاد کړو نو دلته لکه څنګه هغه وخت 2016 کې وکه اته کې داسې کلونه مخکې په موسیقي باندې یو ډول کدغن ویلانیا خو مونږ به د موسیقي پټه په خړونو کې کوله لامو حجرو کې کوله نو دغه یو لړۍ روانه ده چې اخر 2014 کې زبیه د وزیرستان لاړم ډیر اسماعیل خان ته نو ولته مې بقایده موسیقي شروع کړه نو مشکلات خو بشکه د غزياتي چې یو سیز باندې کدغن وي نو هغه بوجود ته هغه کوي نو دا هر وخت مشکلات په خیدای هم شي او په خیدل هم پر اوس مهاله د خیبر پښتونخوا په سویلي برخو کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې دي هم دغه یادو سیمو یو هنرمند چې نغوړي چې خپل پیژنګلوي خبره کړی شي ویل چې هنري کارونه یې اوس په نشتی حساب دي ځکه چې خلک د یې لامل د ماخام د خپل کورونو نشي وتلې قسم په سیمه کې د موسیقي محفلونه به د شپې کېدل او په ګڼ شمېر کې به خلکو په مینه پکې ګډون کولو خو دغه شان وضعیت نه دی محفلونه وزاسي دي چې مخصوصا منځنه باد دي خو محفلونه اوس د دغه حالات مطابق محفلونه ډېر کم شوي دي او ډېر لکه خلک زړونه کار نه کوي په موسیقي باندې اثرات پر وتلی دي او په خلکو باندې تقریبا په ټول وطن باندې دا موسیقي بس لکه ډېر خوند حد ته رسیدلې و کنه هر څه مثال غوي کنه خو بس دغه ورځ چې مثال حالات مطابق موږ په بنو کې خو یا ډېر حالات خراب دي کنه دغه ورځ بس داینده خبره بس موسیقي ارڅ بس زړه کار نه کوي بیا نور وطن خو خوږوي کنه وطن بس خراب شول ډېر خراب شول ځکه چې سړکونه خراب شول ارڅ خراب شول نو په اطلاع په سړکونه تلای شي نه په لوګي تلای شي نه ګوشای جدا ځان ته ژوند ته راوای شي بس کور کې به کنه نو الله پاک ته حالات ټیک کی جګه غوند ژوندون راشي سپه خندا سپه خوشحالي ژوند به د سویلي وزیرستان مقصود مسعود هم د هنرمندانو څخه دی چې د مشونتوب نه د موسیقي سره مینه و دولس کالای په خپل پلارنې سیمه کې موسیقي وکړه خو وروسته بیا د ته اړ شو چې خپل سیمه یې پرې خوده او کډوال شو نو چونکی په هغه ټایم کې بندیز ولګېدو داسې لس اته کاله تقریبا په موسیقۍ هلته کې بندیز و په خاص توګه داسې ډېر د کیسټو دوکانونه و چې والوځېدل شول او بیا زموږ د کیسټې چې وي ټیپ ریکارډونه چې وو ریډیوګانې چې وي دا زموږ په علاقه کې تر ډېره حده پورې بینډ شوي بیا چې موږ ډېر اسماعیل خان ته د آی ډي پیس شو کډوال شو نو بیا هغه شیزونه زما ذهن کې وو او په روح کې مې هغه سیزونه ګرځېدل نو بیا هلته کې بیا ما پوټري کوله شاعري مې کوله نو د شپږم اووم جماعت کې وم بیا
چونکه هغه په شاعرۍ باندې زموږ هغه دردونه چې یا غزما کتارسیس چې هغه په هغه شاعرۍ باندې نه وشول، نو بیا می پراپر موسیقي ته مخه کړه او بیا ډیر ستونزې سره مخ شوم. خو خیر بیا هلته کې یو استاد و، د هغې نه مې زده کړې پیل کړې. بیا وروستو زه نیشنل کالج اف آرټس لاهور ته لاړم، هلته کې مې سبق څه ووایه په موسیقۍ کې. نو زما مقصد دا و چې زه پروفیشنلی موسیقي وکړم او چونکې هغه ټایم دا شعور ما درلود چې په دې کې موږ سبق هم ویلی شو. د شوکت عزیز څخه مو وپوښتل چې په دولتي کچه دوی د کوم قسم ستونزو سره مخ شو. دوی یې پر ځواب کې وویل داسې کلامونه داسې شعرونه ما خو ډیر ویلي دي، خو زما یو ترانه ده چې ډیرو پښتنو اورېدلې ده، ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده. بشکه چې ما ته مشکلات هم زیاتی تر اوسه پورې، خو زه خوشحال هم یم چې دا غږ تر خلکو تر ولس ورسېدو. زما موسیقي بیا هم د کام د وطن سره ترانې او سندرې تړلې وي، لکه پښتون ژغورنې غورځنګ زموږ چې کوم تحریک دی، نو د هغې دپاره هم ډېرې ترانې وي. هغې نه پس خو ما زندان هم ولیدو، هریپور کې مې هم یوه میاشت تېره کړه. خو د زندان خو وړه خبره ده، خو زما نوم چې دلته کوم ریاست دی هغې په انسداد دهشتګردي یعنی شیډول 4 کې اچولې دی چې زه یو هنرمند یم. ما تل هارمونیا په غاړه ګرځولې ده، خو زما نوم په تراګرو کې اچول شوی دی. نو دا مشکلات تر اوسه پورې دوامدار دي او دوام لري. هغه تاسو ښه پوهیږئ، خلک هم ښه پوهیږي چې شیډول 4 یا انسداد دهشتګردي کیس سمانه. د ستونزو او د مشکلاتونو له امله کورنۍ ژوند یې څومره اغېزمن شوی دی. شوکت عزیز یې په دې اړه زیاتوي. د فامیل د کور کلی مشکلات هغه ښکاره خبره ده چې دومره لوی کیسونو کې انسان واچول شي. هغه هم یو هنرمند دلته رویې داسې دي. نو دا اوس به هم زه دا وایم چې ډېر اسماعیل خان کې زیاته ګرمي وي، نو په ځای د دې چې زه کوم بل ځای ته تللی وای، د اوس راغلم وزیرستان واڼه ته. د وزیرستان واڼه حالات د موسیقۍ په حواله، د کنسرټونو په حواله، د هنرمندانو په حواله ډیر بدل شوی دي، ډیر زیات بدل شوی دي. خو هم دغه مشکلات دي چې زه بل ځای نشوم تللی او دلته وطن ته راغلم که هر څو مشکلات ولې نه دي. نو بشکه دغه مشکلات چې مونږ په خو بد پویو په دې خطه باندې روان دي، دوامدار دي او مونږ د هغې مشکلاتو سره لکه د نورو هنرمندانو زه هم تړلی یم. په قبایلي سیمو کې د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره په دولتي کچ باندې هیڅ کوم ګام نه تر سترګو کیږي. لا تر اوسه پورې یوازې دولت هغه شمیرې هم نه دي ترلاسه کړي چې پکې دغه معلومه شي چې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې څومره هنرمندان ژوند کوي. دا هغه اساسي معلومات دي چې د دې پر مخ باندې د دغه خلکو مرسته کړي شي. شوکت محسود نه مو چې کله وپوښتل، د شوکت محسود څخه مو چې کله وپوښتل چې د خیبر پختونخوا د سیالګرۍ او د کلتور د څانګې لخوا د قبایلي سیمو د هنرمندانو سره څه قسمه مرستې شوي دي او کنه، د دغه پوښتنې په ځواب کې هغه ډېر حساساتي شو او ځواب یې پیل کړو. نو حکومت خو زه نه پوهېږم چې تاسو کوم حکومت خبره کوئ. دا زما خبره به ډېره ستاسو دپاره ډېره مزاحیه وي او ډېره دغه به وي، یو ټانټ به وي. که تاسو الهم راټ کونسل وګورئ یا ناپه وګورئ یا په کراچي آرټ کونسل وګورئ یا داسې نور په پرتله کې د عباسین آرټ کونسل سره، نو زموږ صوبایي ګورنمنټ چې دی د هغې پیریارټیز خو به شاید تاسو ته معلومې وي چې د هغوی پیریارټیز څه دي. نو موږ خو پخوا د وفاق سره و، بیا چې د وفاق نه لاړو خو څه ګټې خو ونه شوې، بس هغه رنګه ترتیب روان دی او لکه څنګه چې نور وطن سره هیڅ څه مرسته نه کیږي، داسې زموږ د هنرمندانو سره په خاص توګه هغه خلک چې وروستو د 20 کالو نه غریبانان چې دي هغوی د امن او د مینې غږ پورته کوي. په دې وروستیو کې د خیبر د لرې پرتې سیمې تیرانه خلکو کړي دي. دغه شانتې پر یو وار باندې 14,000 او بیا وروستو 14,000 کورنیو نوملیکنې شوي دي. په دغو بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر هغه هنرمندان هم دي چې په سیمه کې د موسیقۍ سره تړاو درلودو، چې د دغو هنرمندانو د ستونزو په اړه له دوی سره خبرې وکړو. خو د ځینو ستونزو له امله هغه هنرمندانو
د خبرو کول نه ډډه وکړه خو بل ورته د خپل ستونزو په اړه باندې زیاته کړه چې تر اوسه پورې د بیکوره شوی کورنۍ په حساب باندې د دوی نوم لیکنه نه ده شوی او نه د کلچر څنګه د دوی کومه پوښتنه کړې ده دوی ول چې په د ورستیو کې د موسیقي کارونه ډېر په ستونزمن حالات کې پر مخ وړاندې بوتلل ځکه چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر شي او هیڅ ته هم د اجازه نه ورکول کېده چې دوی د خوشحالي پر موقع باندې په خپل حجرو کې موسیقي وکړي خو دوی بیا هم د موسیقي سره خپل اړیکه نه وپرې کړې خو اوس د بیکوره کېدو سره دوی د مشکل ژوند سره مخ دي د موسیقي کارونه پر بشپړ توګه تړلي پاتې دي او د معاشي ستونزو ښکار دي هنري ټولنه د 13 کالو راهیسې نه یوازې په پښتونخوا کې د هنرمندانو د مرستو لپاره کار کوي ور سره په د ورستیو کې چې د افغانستان کوم هنرمندان د طالبانو د یرل پاکستان ته راغلي دي د غي د حقوقو لپاره هم په چټکتیا سره خپل کارونه پر مخ وړاندې بوزي د یاد ټولنې مشر او هنرمند ډاکټر راشد خان اس بي اس پښتو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په پښتونخوا کې هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي او په دولتي کچې حقوقو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي دوی ول چې د پښتونخوا د نورو سیمو په پرتله باندې د قبایلی سیمو هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي خو لا تر اوسه د ستونزو د راکمولو لپاره هیڅ نه دي شوي دوی ول چې پراتلونکو کې ټولنه د پلان لري چې اولوی جرګه د هنرمندانو راوبلي او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پکې مشر مل مکړي چې دغه شند د هنرمندانو ستونزې نیغ پنیغه دغه مخه ته کې خودلی شي چې په دې صوبه کې د فنکار حق په طریقه نه ادا کیږي څنګه پکار دي بلکې د حقوق چې ناغه غاصبانو د خپل سینې لاندې کړی دي او دا یو داسې اداره ده د کلچر اوس ورته ټي سي کې پی وای د کلچر ټوریزم چې دلته حساب کتاب نشته د هر ادارې واګداران شته سټیک هولډر شته خو دې سټیک هولډرز نشته ولې چې فنکار غریب سړی دی هغه په دې خبر نه پوي بیا قبایلی ازلا تراشو قبایلی علاقو تراشو د پیښور نه بهر لر شو نه خو بالکل تبادی دغه خو سره پختن نشته د لپاره هنري ټولنې چې دنو دا تجویز پیش کړی دی خاص ور زموږ چې کوم کونسل جوړ شوی دی د آرټیست شپږ وو غړو تنظیمونو نو په کونسل کې با موږ دا خبره مخ کړې چې موږ به هنري جرګه کو د صوبې په سطح ټول فنکاران بنشترال تر غوړو زیاله بر غوړو او په دې کې به دغه تاسو پښتنه کیږي او دغه یو کوټلي اقدامات وکاو چې د فنکار ژوند چې نو محفوظ شي او دغه هغه په صحیح طریقه د خاورې پر خدمت وکړي په قبایلی سیمو کې هنرمندانو ته د ورپې خستونزو د حاله په لړ کې مو په دولتي کچ باندې د سیلګری او د کلچر د څنګه د سکرټر سره تماس ونیو او د دوی نظر مو وپختلو خو دوی په دې اړه باندې هیڅ قسم معلومات شریکول نه ډډه وکړه اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ